خیبر پختونخوا کې د پاکستاني طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ سخته جګړه دوام لري. سلامونه ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. د پاکستان د پوځ د عامه خدماتو څانګې وویل چې په خیبر پختونخوا کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې د یوه لوړ رتبه افسر په ګډون 3 سرتیري وژل شوي دي. د پاکستان پوځ د عامه خدماتو څانګې د چهارشنبې په ورځ د لاړم 9 پر ایکس پاڼه کاږلې چې پیښه د باقي خیلو بنو ولسوالۍ کې ترسره شوې ده. هغې څانګې لوړ رتبه افسر عاطف خلیل او 2 نور سرتیري آزاد الله او غضنفر عباس په نومونه یاد کړي دي. خپلواکو سرچینو ویلي چې د دې عملیاتو مخه د حافظ ګل بهادر ډلې اړوند د صدیق الله ګربز کاروان پر ضد و. د راپورونو له مخې تر دې مخکې له سیمې څخه د درنو ډزو غږونه هم اورېدل شوي دي. د ویلو ده چې د پښتونخوا د بنو ولسوالۍ د غوړه باقي خیل په سردي خیلو سیمه کې د پاکستاني طالبانو او پوځ ترمنځ جګړه کې د الوتکو د بمبار له امله ملکي خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په نښته کې د پاکستان د پوځ د یو افسر په ګډون د 3 سرتیرو د وژل کېدو پخلی شوی دی. د سیمې خلکو رسنیو ته ویلي چې پاکستاني چورلکو د دوی د استوګنې په سیمه کې پر وسلوالو بمبارۍ کړي چې له امله یې ملکي خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د شمالي وزیرستان اوسیدونکي او د ملي ولسواکه ګوند مشر محسن داوړ وایي چې په غوړه باقي خیل کې خلک د پوځ او جنګیالیو ترمنځ په جګړه کې ایثار دي او له سیمې د وتلو لارې بندې دي. د بنو باقي خیل سیمه چې یو وخت د پاکستان تر ملاتړ لاندې د طالبانو امن ځای و، اوس د وزیرستان ګڼ بې ځایه شوي هم په دې سیمه کې اوسیږي. په دې وروستیو کې د پاکستاني طالبانو تحریک او حافظ ګل بهادر ډلې پکې نفوذ کړی.